السلام علیکم ملګرو. زه ډېر زیات خفه شوم چې دا رنګې حالات ووینم چې د یو سړي دانه دانه ږیره یې او په سر یې ټوپی هم وي، نو ده ته هم کاري ووي، کاري صاحب مولانا صاحب چې هغه کاري یا مولانا صاحب راپاسي او د یو 5 کالو هلک لکه ماشوم 5 کالو خو دونه یي که نه هغه سره غلط کار وکړي او بیا یې نه پس مړ هم کړي. خو تاسو ته چې زه دا ویډیو ښیم تاسو به هم ډېر خفه شئ، ستاسو به هم زړه پړک وچوي چې د ده دې شکل ته تاسو وګورئ چې د ده په مخ دونه ږیره ده او په سر یې سپینه ټوپۍ ده او ده دومره غټ جرم وکړو، دومره غټه ګناه وکړه چې یو ماشوم سره یې زنا وکړه، د 5 کالو ماشوم سره یې زنا وکړه او بیا یې مړ هم کړو. نو زه وایم دې نه پس زه څه ووایم؟ خپل دانه دانه ماشومان کور نه بار ته مه پرېږدئ، ځکه چې دانه دانه ږیرو والا او په سرونو یې چې ټوپۍ ایښي هغه هم زناکار دي، هغه هم بدکرداره دي. دا ویډیو تاسو وګورئ. ملګرو دا کم تصویر چې تاسو ته ښکاري دا یو د مولا سړي زوی دی. دې چې کم قسمه غلط کار کړی دی د ټول نه مخکې راشئ د دې د خولې نه په خپله واورئ چې دې څه چل کړی دی. په خپل راته شک لګو غونځاخې مې خوړله، غونځاخې مې ورکړه، غونځاخې وخوړ بیا راته په خپله ودرېدو شا یې کړه دا کار را سره وکړه جی بس ایسته بس نفس را باندې زورور شو، بس مې سره دا کار وکړو په خپله باندې راته وینا وکړه. دا نفس تا باندې ډېر زورور چې تا ته وایي 4 کالو 5 کالو 8 کالو ماشوم راټینګ کا جی بس شیطان زورور شو. نو کومه ویډیو چې وه هغه تاسو وکته دې چې کوم د 15 کالو ماشوم سره یعنې که موږ وګورو زموږ په خیبر پښتونخوا به زه یاده کړم په دې کې داسې قسمه کیسونه چې دي هغه ډېر زیات سیوا شوي دي او خلک د 3 4 او دې چې کوم دی د 15 کالو هغه ماشوم هم نه دی معاف کړی او د هغې سره کوم غلط کار چې دی هغه یې ورسره کړی دی. ډېر زیاته د افسوس خبره ده چې یو سړی راپاسي، یو غټ سړی راپاسي او د 15 کالو ماشوم سره هغه داسې ظلمونه وکړي. که ستاسو خیال وي پرون موږ هم تاسو سره یو ویډیو شیر کړی وه په کم کې چې موږ تاسو سره د سوات علاقې کم یو کس چې و هغه یو دوست سره داسې غلط حرکتونه داسې ارادې به ورته وي، هغه دوست د هغې نه انکار وکړو نو هغه هلک راولګېدو هغه یې قتل کو په هغه خبره باندې. بیا د هغې نه پس چې کم تفتیش او کم نیوکې هر څه روان دي هغه سیټ ټکه خو کم هلک چې و هغه خو لاړو هغه مړ شو. نو ډېر زیاته د افسوس خبره ده زموږ په خیبر پښتونخوا کې داسې کیسونه ډېر زیات روان دي. لکه تاسو دې ته وګورئ ښه په شره برابر سړی او کومه درندګي چې دی کړې ده نو هغه به ټول عمر هغه چې کوم دی د هغې د مور او پلار د زړه نه به هم نه وځي. بل بیا دې دا چل کړلی کوم چې دې غلط کار د هلک سره وکړو هغه یې بیا قتل کو یعنې هغه یې هم مړ کو. بل دا هم وایي چې ما 14 میاشتې هغه په جیل کې تېرې کړې دي، یعنې په نور داسې کیسونو کې به تللی. خو دلته کې کومه ذمهواري چې راځي هغه د حکومت راځي چې 14 میاشتې دې تېرې کړي او دا بیا هم راپاسي او داسې قسمه حرکتونه کوي خو دې ته په خپل کم جرم کې چې دی مخکې سزا نه ده میلاو شوي د هغې وجې نه اوس داسې حرکت کوي. نو زموږ حکومت ته خواست دی چې په دې باندې خصوصي نظر وساتي په داسې قسمه حرکتونه چې اوس شروع دي په خیبر پښتونخوا کې د دې خلاف دی یو اکشن جوړ واخلي او یو داسې کمیټې دي جوړه کړي د دې لپاره سپیشل چې داسې قسمه کیسو کې څوک هم ملوث دي چې د هغو خلاف کاروایانې شروع کړي او داسې برپور سزاګانې ورکړي چې بیا هم داسې قسم. نو دا دونه ذلیل انسان دی چې د ده ږیرې ته وګوره، د ده په سر د ټوپۍ ته وګوره او د 15 کالو ماشوم ته وګوره، بیا د دروغو ته وګوره چې ما ته یې په خپله شا کوي چې ما سره دا کار وکړه. یا 15 کالو ماشوم په دې خبرو پوهېږي؟ 15 کالو ماشوم خو په دې خبرو نه پوهېږي. خدای دې تباه کړه چې تباه شي، دونه غټ دروغ وي. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې دا رنګې معلوماتي ویډیو تاسو ته در رسي.